بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مخکې درس کې مونږه بسم الله شروع کړی و، را روانو د لفظ الرحمن الرحیم ته رسیدلی. الرحمن الرحیم دا الرحمن وزن د فعلان دی او الرحیم دا په وزن د فعیل دی. رحمان کې مبالغه ده او دې ته صفتی مشبه وي. کله چې دا د الله سبحانه وتعالی لپاره استعمال شي نو معنی پکې د ثبوت پرته د ثبوت او د دوام پرته. اسم فاعل کې خو معنی د طریقې د حدوث سره پرته، او صفت مشبه کې معنی د دوام پرته، د دوام په طریقې سره پرته. لکه اوس سميع کې اوریدل د الله سبحانه وتعالی دایمي دي، نو دا د صفت مشبه صيغه ده. او د سامع د کې به دوام نه دي، کې حدوثي، دا اسم فاعل دی. نو ماده د دې چې دا د رحمان رحیم د دې یو ماده ده. رحیمه یرحمو، رحمتن د دې مصدر راغلی دی، رحمونم د دې مصدر استعمال شوی دی، او مرحمتونم مصدر استعمال شوی دی. خو دا رحمتون د دې مصدر زیات راځي، زیات استعمال شوی دا رحمتون دی. رحمتون دا زیات استعمال شوی دی. دا شو د دې لفظ مختصر وضاحت. الحمدلله رب العالمین. الله سبحانه وتعالی په مدد باندې شروع کو. په دې کتاب د مصنف رحم الله ول مقدمه کې حمد راوړي او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې به درود وای، او هغه وروسته کتاب باندې شروع کین. الحمدلله رب العالمین. حمدونه ټول ثابت دي د الله سبحانه وتعالی لپاره چې هغه رب دی د ټولو عالمونو رب دی الله سبحانه وتعالی. مخکې بسم الله کې وضاحت وشو، الف لام وغیره دغه قسمونه ته معلوم دي، دغه ته پیژندلی دي، او د حمد وضاحت ملته شوی دی په بسم الله کې. خنو دلته د الحمد دا مبتدا ده، ترکیبی لحاظ سره دا مبتدا، او لله دا جار مجرور سره د متعلق دا خبر واقع شوی د مبتدا لپاره. نو شبیه جمله دا خبر واقع کیدی شي مبتدا لپاره دلته واقع شوی دی. او لفظ د الله د تحقیق مخکې شوی په بسم الله کې. لفظ د الله تحقیق مخکې بسم الله کې شوی دی. وصلی الله علی نبی سیدنا محمد. او الله سبحانه وتعالی درود ولېږي په سردار زمونږ باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم دی، خاتم النبیین، چې هغه اخیرنی نبی دی په ټول انبیاو کې، اخیرنی نبی رسول صلی الله علیه وسلم دی. دا خبره خو ختمه شوه. وعلى آله وصحبه اجمعين. او آل رسول صلی الله علیه وسلم باندې په صحابه کرامو ملګرو په دې ټولو باندې دلته تفصیل نه کوو په دې مقدمه کې. فقط سألني کې دا فا دا جزا راغلی ده، بعد دا شرط کنه، اما بعد او دا جزا شوه. فقط سألني دې کتاب کې موږ سره خو دا فقط نشته دی، کوم چې هغه اصلي نسخې دي موږ چې کوم کتاب یې نه پاره کې دا فقط وو، په دې کې نشته دی. ما سره هغه نسخه اوس په الحال نشته، ما سره دا صرف په دې کې موجود دی PDF کې. فقط سألني فا دا جزایه ده. سألني که دا معنی واخلي چې سوال وکړو زمانه، یعنی زمانه مطالبه وکړه ملګرو کشرانو زمانو، عام طور سره خلک دا استعمالوي چې ملګرو زمانه مطالبه وکړه. دا د همزولو دپاره راځي، د ملګرو باره کې راځي. دویم دا ده چې فقط سألني معنی سوال وکړو، نو دا د ښکته درجې دپاره راځي چې طالبانی د طالب علمانو رانه سوال وکړو چې ته موږ ته دا مقدمه راته شروع کړو، دا کتاب ولیکه. او یا دا چې د سألني د حکم باره کې راځي چې ما ته حکم وکړو، نو دا به په مرتبه کې اوچتي، یعنی سائل دلته اوس معلوم نه دی چې دا وخت بادشاه ته حکم کړی، یو ورته ملګرو ویلیو او یو ورته همزول ویلیو، چې چا ورته ویلیو خو دلته اوس د سائل پته نه لګي، مجهول دی. سألني من لا يسعني مخالفته، چې مالا جایز نه دی مخالفت کول د دی. لا يسعني دا من چې دا فاعل دی د سألني دپاره، هغه چا رانه مطالبه وکړه چې مخالفت د هغې زما دپاره جایز او مناسب نه دي. نو که داسې والي چې مخالفت جایز نه دی، نو بیا د دې نه مراد استاذ دی چې ما ته مشرانو حکم کړی و، نو د هغې مخالفت جایز نه دی زما دپاره.
او که دا معنی والی نو چې زما لپاره ممکن نه لا یسعنی ممکن نه دی زما لپاره مخالفت کول د دی نو بیا د هغې نه بادشاه مراد دی ځکه چې د هغې مخالفت خو نشم کولی او که دا معنی والی چې ماله مناسب نه دی مخالفت د هغې نو بیا د دې نه مراد ملګري او دغه کسان د دې نه مراد دي شاګردان دي مراد دي یسعنی د وسعه یوسعون اخیستی شوی دی وسعه یوسعو وسعه یسعو دی اصل کې خدا یسعو په اصل کې چې دی د یوسعو دی نو دلته واقع شوی دی په مابین د حرف مضارعات مفتوح کې او د فتحې د هغه کلمه کې ګوره دلته غوږ کېږده د فتحې د هغه کلمه کې د چا چې عین حرف یا لام حرف د حروف حلق نه راغلي د حروف حلق نه راغلي نو دا وو به حذف کېږي لکه یوهبو کې یوهبو کې هم دا کار شوی دی هلته هم دغه وو حذف شوی دی نو یهبو پاتې شوی دی ځکه چې هلته په عین کلمه کې حرف علت چې کوم دی دا ها راغلي ده نو دې وجې نه دغه وو حذف شوی دی او دلته هم د یوسعونه دا وو حذف شوی دی نو یسعو پاتې شوی دی ځکه چې دی په لام کلمه کې حرف حلق راغلی دی چې هغه عین دی مخالفته مخالفت باب مفاعله ده خالف یخالف مخالفتا مجرد د دې خلوفه یخلفو راځي او مصدر خلافتون راځي خلافتون صفت مشبه د دې خلیفتون راځي او بل مصدر د دې خلیفه عمر غلی دی خدا کم مستعمل شوی دی خلیفتون مصدر د دې زیات استعمالیږي او خلیفه وی د خلافت کارونو ته وی دغه معنی سره راځي معنی بدلیږي وی دویم د دې دا باب دی د خلفه یخلفونه خلفه یخلفو او خلفون هغه ناکاره خلکو ته وی خلفه یخلفو خلفون د قرآن کریم کې استعمال شوی دی چې وروسته هغه خلک پاتې شو چې خلفون دي بیکاره خلک دي اضاعوا الصلاة منځونه نه کوي نو دا صفت مشبه دی ان الحق بمقدمتي في الاعراب چې زه ما نه چا د مطالبه وکړه دغه کسانو زمانه مطالبه وکړه چې زه څه وکړم الحق بمقدمتي چې زه پیوسته کړم زما په مقدمه پسې في الاعراب چې هغه ما لیکلې ده په اعراب کې الحق يلحق الحاقا افعال باب دی لحوق ویلی شي پیوسته کېدی ورته وی او مقدمه دلته ذکر کړې ده مراد نه کتاب دی د کافیه چې کومه په نحو کې لیکلې ده او مقدمه چې ده قدم يقدم مقدمه دا باب تفعیل لی فی الاعراب چې ما لیکلې ده په اعراب کې یعنی كتبت فی الاعراب ما په اعراب کې لیکلې ده او یا دا چې کتب فی الاعراب چې لیکل شوی ده په اعراب کې دلته اوس اعراب ویل دی خو اعراب نه مراد ټول نحو ده او دې ته ویل شي تسمیه الکل باسم الجزء ټول علم راواخلي او په یو جز باندې دغه نوم کېدی یو شی دی چې هغه دغه ټول ته نسبت کینو یو جز تی راوالي دغه باندې تور لنوم کېدی اعراب او بنا دا ټول دې مراد دي نو اعراب چې اعرب يعرب اعراب دا باب افعال لی یو لفظ متشکل کول ته وي متشکل کول نه غیله شکل ور کول حرکات په غی باندې لګول فی التصریف چې زه سولی کما مقدمه ولی کما فی التصریف په علم الصرف کې زه یو مقدمه راجمه کما ویلی کما دا مقدمه چې دا صرف په صرف کې نه لیکل شوی دا تسمیه الکل باسم الجزء ده دا چې دا دی کې علم الصرف هم شته دی په دې کې علم اشتقاق هم شته دی مخکې چې کوم تعریف مونږ وکړو علم ختم پکې شته دی نو دلته نو اوس دا معلومه شوه چې ان الحق بمقدمتي في الاعراب ټکی نه معلومه شوه چې د کافیه مخکې لیکلي وو دا کتاب به وروسته ولیکو على نحوها د هغې په شکل باندې او د هغې په طرز او طریقه باندې زه دا کتاب ولیکم را روان درس کې به انشاءالله د نور خبره پوره کوو هذا وصلی الله علی نبینا محمد